الحمدلله د الله او د الله پر رضا مې شم زه مین د الله او د الله پر رسول ما د هغې نه پس د مور منمه چې مور راته سوې ما واده نه دی کړی زه اوس هم ځمه د مور سره منمه تاسو یقین وساتئ په دې یو خبره باندې چې دا مینه داسې ښایسته څیز دی زه همیشه وایم چې تاسو دلته کې یو سپی وګورئ یو پیشو وګورئ نن او د هغه سره مینه شروع کړئ هغه پیشو او سپی به تاسو ته بېګاله په لمن کې سملي موږ انسانانو سره مینه بریښې ده یو حدیث ته وایم ځکه چې دا ډېرې خوږې خبرې دي دا ډېرې دردناکې خبرې دي چا چې د انسانیت د قدر د مینې د خدمت او کله چې سړی د ظالم خلاف راپاسي که نه همیشه دا دومره خوند کې نری غوښه دغه دی کې خورې خوند نه کوي خو همیشه د ظالم خلاف راپاسي او دا هم یاد ساته دا ظالم چې کوم دی او ظلم دا همیشه ډېر په شور باندې ښکاري ډېر بره ښکاري او دا حق چې کوم دی دا همیشه یو کس راپاسي دا ډېر کمزوری ښکاري خلک پرې یېرېږي خو خدای پاکه دا حق د خلکو ته ورښیي چې ګوره دا ډېر خلکو له شکست ورکړو نه زه خو پوهېږم نه خو نن چې دا د امن جرګه او دا دوست محمد لاله زما داسې دی لکه د مشر ورور شانتې ما چېرته جنازې وشي یو څه بارم سیمینار ته م ځمه په اسلام آباد کې پي پي ایم یو اداره ده د ایسۍ د ډاکټرانو ته راځي د پاکستان د غټ افسرانو ته راغونډوي نو زه ورځم ټرېننګ له ورځم ما ته مور هم کله کله وایي وایي بچې ته له دې خلکو سره نه چلېږي وایي ته بل شانتې زه ورته مورې زه وایي ته قمقله مې زه مورې زما د خدای مې ښه قمقل لري خو مورې زه ډېر هوښیاره یم ما ته وایي بچې ته څنګه هوښیار یې زه یم داسې هوښیار یم چې یو سړی زما خواله راځي چې موږ د ارشاد صاحب نه مقصد کوو چې زما فیصله راشي دوست محمد لاله لیدلی دی زه پې چای هم وڅښم بسکټ هم پې وخورم چې څه د هغه په تبه باندې هغه هم پې وکړم او وړه کې ویم چې ته به زما نه څه مقصد وکړې مقصد خو درنه ما وکړو ته کوه د دنیا مقصدونه او ما خپله الله رضا کړو الله پاک د تاسو نه رضا شي خو ما په 20 کاله پروفیسري کړي کتابونه مې لیکلي په ټي وي ګانو باندې مرازمه د ټرېننګ نه لاړ شوم د ډاکټران د پاکستان چې دا کوم افسران دي د ایسۍ چې زه ورته وګورم که نه نو ګوره دا یاد وساتئ که په دې سیز مې راته خبرې وکړې که نه قسم دی تاسو به خپل بچي هم په دې کورونو کې خپلوئ او خپلې ښځې به هم خپلوئ او خپل مشران به هم خپلوئ او خپل ځناور به هم خپلوئ دا ونې او دا بوټي به هم خپلوئ چې لاړ شم په سلو کې ګورئ 98% دوه کم سل خلک دا نفسیاتي بیماران دي دا یاد وساتئ په ټوپک به څوک ولېږي هسپتال ته به یې یوسئ اپریشن به ولې وکړي هغه به روغ شي خو نن سبا خلک روحي او نفسیاتي بیماران دي د ډېر ډاکټران نشته دی د ډېر ډاکټران زوی شته دی دا غریبانان د ډېر ډاکټران دي تر څو پورې دا یاد ساتئ دلته خلک وایي دا دي کلیشز اف سیویلایزیشن روان دي دا یاد وساتئ کمیونیزم او د کپیټالیزم جنګ کمیونیزم ختم شو اوس د کپیټالیزم او د اسلامایزیشن جنګ دی